عبدالله وایي که کمیسیون زموږ غوښتنې ونه مني او پایلې اعلان کړي نو نه یې منو. دا چې عبدالله څه ویل غواړي له کمیسیون څخه کوم کارونه غواړي چې باید وی کړي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په ولسمشریزو ټاکنو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر او د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله وایي که ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني او د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړي نو دوی به یې په هیڅ ډول ونه مني. عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی تر هغه چې د ټاکنو کمیسیون زموږ غوښتنو او پوښتنو ته ځواب نه وي ویلی باید د ټاکنو پایلې اعلان نشي. هغه وایي که چیرته د ټاکنو کمیسیون د دوی غوښتنې بررسي نه کړي او پایلې اعلان کړي نو هغه پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. د یادولو وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې ښایي 2 ورځو کې د لومړنۍ پایلې اعلان کړي چې نن یې ډیر احتمال شته چې دغه پایلې به اعلان شي. د یادولو وړ ده چې د ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې د بهیر ترسره کېدو وروسته عبدالله ځان بریالی اعلان کړ خو له هغه وروسته یې بیا غوښتنه وکړه چې 3,000 هغه رایې د باطل اعلان شي او په دې لړ کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه هم وکړل. هغه همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر هم په 2 ولایتونو کې له ځنډ سره مخ کړ او د کمیسیون د ولایتي دفترونه یې بند کړل. بل لوري ته پرون د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم له ټاکنو کمیسیون غوښتنه وکړه چې هر ډول پایلې وي باید ژر تر ژره اعلان کړي. بل لوري ته د نمایندانو شورا بیا د ملي مشارکت د حکومت جوړولو غوښتنه کړې ده او ګلبدین حکمتیار بیا د لنډمهاله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي او وایي چې ټاکنې ګټونکی نه لري. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم له دې موضوع څخه خبردار او آګاه واوسي. ډیره مننه چې تر پایه مو ویډیو را سره وکتله. مننه.